311 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ خواجہ محمد سعید رحمہ اللہ تلی کرے دی مکتوب شریف کے دا نقشبندی مبارک داغا مشکل و اسرار و بیان کرے او بیان دا حقائق و نادرہ دے او بیا خاص کر بیان دا اغا اسرار دے چا تعلق دا حروف مقطعات سے لری چا دا متشابہات دا قرآن کریم نہ دے علماء راسخین دیتا اللہ تعالیٰ دا دید تاویل علم ورکا دی بانے بحث کئی 312 نمبر مکتوب دا امام ربانی رحمہ اللہ میر محمد نعمان رحمہ اللہ تلی کرے پدی مکتوب شریف کے تحقیق کرے دے پہ اشارے دا سبابے بانے منس کے تشہد کے شہدو اللہ الہ الا اللہ دی کی چمنگا و تاسو کب اشارہ کو بس سبابہ دا سید پنیز دا علماء دا احنافو کنا دی بانی امام ربانی رحمہ اللہ بحث کرنے او دا در آیا دارا چنکا ولی پکار زکا بنا دا منس پا سکون دا سمر چی حرکات کمی نو دمر من دا افضل او بیور بانی اوگد بحث کرنے چکم روایات دا دی متعلق راغلی دی اغا مسترب المتن و مسترب الاسناد دی چلتا ورسی گو انشاءاللہ بیا بیدرتا ہوں آخرنے مکتوب 313 نمبر مکتوب دی مکتوب شریف کے دا نقشبندی مبارک متعلق کم چه مشایخ دی چه کم سالکان دی مریدان دی کم چه دی لارا کے دا تک متعلق سمر پختنی چه صاحبانو کڑی دی نو امام ربانی رحمہ اللہ داغی پا جواب کی او اگد مکتوب شریف لکھنے دا تقریباً لس سوالون نزیاد جوابونے اور تکڑی نو دا غید اشکالاتو و جواب کی چدے دا مکتوب شریف نکل کلے چھ 313 مکاتیب برابر کرو بے چاچے دا مکتوب شریف لکھلے دے اغتو باس دا شمارہ دا اصحاب بدروا اغم 313 او دا شمارہ دا اصحاب دا طالوت وا چھ دا جالوت سر جنگ کرو دا دی مکتوب شریف دا غیصہ پا دی زبان بندکا نو 313 مکاتیب چی دی آغا دی سر بیا پورا کی گیا اور پورا شو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الہ العالمین اسلام و دین منت محبوب کی پہ اسلام راتا عمل آسان کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم روح منور زمن خوشحال داغ پہ سنت راتا عمل آسان ملنگ سے مبارک تا صحت کامل و عاجل نصیب
درجات عالی کی ملنگ سے مبارک نہ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پورے سمر مشایخ د سلوک او د طریقت تی او ائمه د شریعت تی د ټولو درجات عالی کی قرب در قرب نصیب وګرځي دې دربار سمر متعلقین دي حاضرین غائبین حیات او ممات اخص اولیاء په صفونو کې ودرې دنیا او د آخرت حاجات یې پوره کړي داسې حاجات ته الہ العالمین چې موږ ته هم نه دي معلوم ته په هغې خبردار یې هغه پوره وګرځې دا دربار تر قیام د قیامته پورې د شریعت او د طریقت مرکز وګرځي څلور واړه اطراف او اکناف د عالم ترېنه سیرابه کړي ملنګ سے مبارک ته ډېر عمر ورکړي دا نعمت الہ العالمین دا حیات پورې راته دائم او مستمر وګرځي د دې نه مه محرومه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خير الجزاء. ما شاء الله